قصه اورول او اوریدل د انسان محبوبه مشغله ده. هغه بلا څنګه انسان وي چې په دې دوانو حیثیتونو کې خوندونه وانخلي. ځکه خو د پښتو اولسي داستانګو شاعرانو با قصه صدارنګه شروع کوله. قصه واوره عجیبه د ګل پرنګ چې د لری کړي د خوږ زړګي نه زنګ. قصه واوره عجیبه د ګل پشان چې د لری کړي د خوږ زړګي ارمان. اوریدلې می قصه ده چې د شاتو هم خوږه ده. قصه په انسان ځکه خوږه لګي چې د دې په اوریدو انسان د حال نه ماضی ته منتقل کیږي او د تصوراتي دنیا دروازې کولاویږي. او کدا قصه د شیکسپیر پرنګ د ستر افاقی ادیب وي نو لوستونکي د انساني نفسیاتو په ژور سمندر کې د مزل کولو جوګه کړي. داستان، ډراما، ناول، افسانه او بدله د قصې مختلف شکلونه دي. د ګرانو لوستونکو په خدمت کې چې زه کومه قصه وړاندې کوم هغه د انګریزۍ ژبې د ستر ادیب د ویلیام شیکسپیر د شهره یفاق فنپارې ژباړه ده او د ډرامې په شکل کې ده. دا قصه دومره مکمله، زړه راښکونکې او د انساني احساساتو ترجمانه ده چې انسان د فکر په ژور سمندر کې ډوب کړي، مړ احساس ژوندی کړي او د خپلو کمزورو د ادراک کولو جوګه یې کړي. مطلب می دا دی چې کله انسان د زړه په سترګو دا قصه ولولي نو د کردارونو احساسات خپل احساسات وګڼي، د هغوی په خوشحالۍ څرګندونه کوي او د هغوی په ژړا باندې په اوښکو تویولو مجبوره کیږي. په نتیجه کې د نورو انسانانو سره همدردي پیدا کیږي او د هغوی د احساساتو د ادراک جذبه پکې پیدا کیږي. او چې کله دا جذبه پیدا شي نو بیا د نور څه محتاج نه پاتې کیږي. ځکه چې هم دا د انسانیت معراج دی. د شیکسپیر رومیو او جولیت د ژوند قصه هم ده، تنقید هم دی او تفسیر هم دی. دا تعارفي او تشریحي کلماتو ته بالکل نه ده محتاجه. دا په غور ولولئ، خوند ترېنه واخلئ او د دې فنپارې په وجه د پیدا شوي د انسانیت سره د مینې په رنګ د خپل ژوند سڼه سترګه وکړئ. قصه درته کومه زه د دوو خاندانونو. ژوند به تیرولو په شرونو په جنگونو، ژوند به تیرولو د ویرونه ښکلي ښار کې، دوی مشهور ډیر شو د مرګ ژوبلې په کردار کې. د یو بل سره سخته دشمني وله پخوانه، اکثر به د یو بل سره مشت او ګریبانه، چې ورکړه دوه مینو قرباني د زندګۍ، بدله دشمني شوله هله په دوستۍ. دوی د دې مینو سره خخه دښمني کړله، دې نه پس شروع یې د یو بل سره دوستي کړله. سیمسن او ګریګري توره ډال په لاس داخلیږي. د دوی تعلق د کیپولټ خاندان سره دی. سیمسن: ګریګري زما دې په خپل عزت قسم وي، مونږ له څوک برداشت کول نه دی پکار، ګنې نو بې عزته کیږو. ګریګري: که څوک مو برداشت کړل نو سپک به شو. سیمسن: زما مطلب دا دی که مونږ څوک غوسه کړي نو مونږ له توره راویستل او جنګېدل پکار دي. ګریګري: تر څو چې ژوندی نو ښه په ټره پره کې ګرځه او د چا هیڅ پروا مه ساته. سیمسن: زه چې کله غوسه شم نو بیا ډیر زر په دښمن وار کوم. ګریګري: یار ته خو ډیر زر نه غوسه کیږي، دومره غوسه چې په دښمن وار وکړي. سیمسن: د مانټیګیو د خاندان سپی ما سم د خوده وباسي. ګریګري: غوسه کیدل ځان لسیز دی او بهادري ځان لسیز دی. غوسه سړی په حرکت کولو مجبوره کوي او بهادري سړی د دښمن مخې ته مضبوط ودروي. نو ځکه چې ته کله غوسه شي نو بیا تختی او هاړو په شانه ګوري. سیمسن: د دغې خاندان سپي هم ما په ودرېدو، بادرۍ او مقابلې کولو ته راپاروي. زه به د مانټیګیو که ښځه وي او که نر ځان به دیوال سره ولګوم او ځان به پرې سوړ کړم. ګریګري: دا خو ډیره کمزوري خبره ده، ولې چې کمزوري خلک همیشه د دیوال سره لګولی کیږي.
سیمسن ته ټیک وې، نه زه به د مانټیګیو خاندان سړی د دیوال نه اخوا کړم او د هغه ښځه به د دیوال سره ولګوم. ګریګري دښمني خو زموږ د مشرانو په منځ کې ده نو. سیمسن یوه خبره ده، زه به د سړو سره ګورم، ښه به یې وټکوم، خو په ښځو به یې مهرباني کوم او هغه څه به ورسره کوم چې په څه خوشحالیږي. ګریګري ستا مطلب څه دی؟ سیمسن چې څه مطلب ترېنه اخلي هغه زما مطلب دی. ګریګري مطلب خو به ترېنه د هغوی ښځې اخلي چې هغوی څه محسوسوي. سیمسن هغوی به ضرور ما محسوس کړي کله چې زه نیغ ودرېږم، او دا خو ښکاره ده چې زه بې هډوکو غوښه یم، هله ودرېږم چې کله سخت شم. ګریګري ښه ده چې ښځه نه یې، ګنې نو سړی به دې نشو خوشحالولی. یلکه وسله را وباسه، هغه دې د مانټیګیو د خاندان 2 تنه را روان دي، ابراهیم او یو بل نوکر داخلیږي. سیمسن ما خپله وسله را ویستې ده، ته ورځه لاندې وځه ترې، زه به دې ملاتړ یم. ګریګري څنګه؟ اخوا مخ کړه او منډه کړه. سیمسن ما مه یروه مړه. ګریګري نه زه تا یروم نه، بلکې په تا یریږم. سیمسن راځه چې قانون د ځان ملګری کړو، دوی غوسه کړو چې جګړه دوی شروع کړي. ګریګري چې کله زه د دوی په خوا تیریږم نو زه به ورته تندی تریو کړم، ګورو چې دوی څه کوي. سیمسن کله چې دوی په غوسه کې مونږ ته وګوري نو زه به خپله غټه ګوته وچیچم، کوم چې د دوی سپکاوی دی، ګورو چې دوی یې برداشت کوي که نه. ابراهیم یا هلکه تا دا ګوته مونږ ته وچیچله. سیمسن ما خو ګوته وچیچله. ابراهیم زه درته وایم تا دا ګوته مونږ ته وچیچله. سیمسن ځان له یو اړخته شي او ګریګري ته وایي که زه ورته ووایم چې او تا ته مې ګوته وچیچله نو قانون به زموږ ملګرتیا وکړي که نه. ګریګري سیمسن ته ځان له وایي نه. سیمسن نه ما تاسو ته ګوته نه ده چیچلې، خو بس هسې مې وچیچله نو. ګریګري ولې تاسو شر کوئ څه؟ ابراهیم شر نه جناب. سیمسن که شر کول غواړئ نو زه تیار یم، زه هم ستاسو نه کم نه یم، څنګه چې تا ته ځان ښکاري داسې ما ته هم ښکاري. ابراهیم نه دا ښه خبره نه ده. سیمسن ټیک ته جناب. بینولیو د یو اړخ نه او ټایبالډ د بل اړخ نه داخلیږي. ګریګري دا ښه وشو چې زما د آقا رشته دار راغلی. ټایبالډ ته ځان له وایي، ابراهیم ته دروغ وایي. سیمسن تاسو هم ځان ته سړي وایئ، را مخکې شئ چې پته مو ولګي. ګریګري ته خو په ګزار کې ډېر ماهر جګړه شروع کوي. بینولیو ای بې وقوفانو شر مه کوئ، خپلې تورې په تیکي کې دننه کړئ، تاسو دومره نه پوهیږئ چې تاسو دا څه کوئ. ټایبالډ را مخکې کیږي. ټایبالډ تاسو دومره بې غیرت او دوسان یئ چې د دې کمزورو نوکرانو سره جنګیږئ. بینولیو ما ته مخ کړه او د مرګ انتظار دې کوه. بینولیو زه دا شر ختموم، یا خو خپله توره په تیکي کې واپس دننه کړه او یا پرې دا کسان د شر نه منع کړه. ټایبالډ تا څه ووې؟ توره دې هم راویستې ده او د شر ختمولو خبرې هم کوي. زما د امن دا لفظ دومره بدی شي څومره چې زما دوزخ. ټول مانټیګیو او ته بدی شي. دوی جګړه شروع کوي. 4 کسان د ډانګو او نیزو سره داخلیږي. 4 کسان دوی په ډانګو تبرګو نیزو ووهئ. خدای دې مانټیګیو او کیپیولټ تباه او برباد کړي. مشر کیپیولټ او د هغه ښځه داخلیږي. کیپیولټ دا څه شور دی؟ ماله زما هغه اوږده توره راکړئ. بیګم کیپیولټ په توره څه کوي؟ کونټۍ یادوه کونټۍ. کیپیولټ زه وایم ماله زما توره راکړئ. مشر مانټیګ راغلی دی او موږ ته خپله توره سنډوي. مشر مانټیګ او د هغه بیګم داخلیږي. مانټیګیو کیپیولټ ته غټ بدماشي، ما مه رانیسئ، ما پرېږدوئ. بیګم مانټیګیو ته په دښمن پسې نور یو قدم هم نشي اخیستی. شهزاده اسکیلس د خپلو محافظینو سره داخلیږي. شهزاده یاغیانو تاسو خو د امن دښمنان یئ، تاسو خو د تورې په غیر قانوني استعمال دا ټول ماحول خچن کړی دی. زما خبره واورئ، تاسو انسانان یئ که ځناور چې
چې د خپلې غصې تنده د رګونو د چینې پر راخوټ کېدونکي وینه او نورو ته په اذیت ورکولو ماتوئ. د خپلو د اسخا لاسونو نه تورې وغورځوئ او زما خفه شوي شهزاده خبره واورئ. 3 خانداني جنګونه خو ستاسو د وجې نه شوي دي. ستاسو د وجې نه مانټیګیو او کیپیولټ د وجې نه تاسو زمونږ د کوڅو امن 3 ځله برباد کړی دی. تاسو د ویرونا ښار مشران په خپلو شرونو تنګ کړل او هغوی مو مجبوره کړل چې خپلې زنګ شوي تورې راواخلي او ستاسو معامله سړه کړي. که آینده دپاره تاسو بیا زموږ امن برباد کړو نو د دې په بدل کې به د ژوند نه لاس ووینځئ. اوس تاسو ټول خواره شئ او کیپیولټ او مانټیګیو پاتې شئ. کیپیولټ ته ما سره راځه او مانټیګیو ته به ما سره په فری ټاون کې د ماسپښین په وخت په زړه قلا کې میلاو شي چرته چې زه فیصلې کوم. هغه تنان دې د مرګ نه ویریږي څوک چې زما د حکم نافرمانی کوي. د مشر مانټیګیو، بیګم مانټیګیو او بنولیو نه علاوه نور ټول تنان اوټ کیږي. مانټیګیو: دا پخوانی جګړه بیا چا شروع کړه؟ وراره ته د دې د شروع کېدو نه وړاندې دلته موجود وي؟ بنولیو: دلته ستا نوکرانو ستا دښمن د نوکرانو سره جګړه شروع کړې وه چې زه پرې راغلم. ما د دوی د یو بل نه د جدا کولو هڅه وکوله چې په دې کې ټایبالټ راغی. ډېر په قارو او توره یې راویستې وه. هغه زه جنګ ته راوپارولم او په هوا کې په ما ګزار وکړو. کله چې مونږ دواړو په یو بل ګزارونه کول په دې کې نور خلک راورسېدل. څوک یو اړخ ته کېدل او څوک بل اړخ ته. بیا شهزاده راورسېدو او دواړه ډلې یې جدا کړې. بیګم مانټیګیو: رومیو چرته دی؟ هغه تا نن لیدلی دی که نه؟ خوشحاله په دې یم چې هغه په دې جنګ کې نه و. بنولیو: میډم، 1 غنټه وړاندې د لمر د راختو نه لږ ساعت مخکې زه د خپل طبیعت خوشحالولو دپاره په دغه کولاو ځای کې ګرځېدم چې د انځر د ونې لاندې د ښار لویدیځ اړخ ته ما ستا زوی ولیدو. زه د هغه اړخ ته روان شوم. هغه چې زه ولیدم نو ځان یې د ونو په بڼ کې پټ کړو. هغه وخت زه ډیر ستړی وم او ما هم تنهایی غوښته ځکه زمانه هغه هیر شو او ما ته بیا د هغه باره کې هیڅ پته ونه لګېده. مانټیګیو: هغه څو ځله د سحر په وخت کې دغلته لیدلی شوی دی. هغه دغلته د سحر د پرخې په شان اوښکې تویوي او ژورې سلګۍ وهي او د سحر په لړه کې د خپلې خولې نه راوتې لوګۍ میلا وهي. خو چې څنګه لمر د لمر ختیځ نه راوخیږي او د سحر دیوی د بسترې نه توره پرده راکاږي. څوک چې د خپل عاشق ټیټنس سره اوده وي نو رومیو د هغه ځای نه روان شي. کوم ځای چې رڼا ولګي هغه غمجن کور ته راشي او ځان د پخپله ذاتي کوټه کې قید کړي. کړکۍ بندې کړي چې د لمر رڼا دننه نه راځي او ځان ته ډیوه بله کړي. ما ته د هغه دا غم ډیر خطرناک ښکاري. ښه نصیحت د دې د ختمېدو سبب جوړېدی شي. بنولیو: عزتمنده کاکاجي، تا ته د دې سبب معلوم دی؟ مانټیګیو: نه، ما ته هغه څه ویلي دي او نه ما ته څه پته شته. بنولیو: تا د هغه نه د هغه غم باره کې چرته څه پوښتنه کړې ده؟ مانټیګیو: ما په خپله هم د هغه نه تپوس کړی دی او خپلو ملګرو په واسطه مې ترې هم د ځان پوهه کولو هڅې کړي دي خو هیڅ خوند یې نه دی کړی. هغه د خپل غم سبب چاته نه ښایي او په غوټۍ کې د لګېدلي پټ چینجي په شانې دغه غم پټ خوري. کله چې هم مونږ ته پته ولګېده نو مونږ به د دغې غم علاج خامخا کوو. رومیو داخلیږي. بنولیو: هغه دی رومیو را روان دی. ته مهرباني وکړه یو اړخ ته شه. هغه یا خو به ما ته د خپل غم سبب وښایي او یا به انکار وکړي. مانټیګیو: دا زما د زړه ارمان دی چې ته د هغه د غم سبب معلوم کړي. راځه میډم چې ځو. مانټیګیو او بیګم مانټیګیو اوټ کیږي. بنولیو: د تره زویه په خیر راغلی. رومیو: دا خو ډیر وختي دی. بنولیو: 9 بجې دي. رومیو: افسوس، د غم وختونه ډیر اوږده وي. اوس تا سره زما پلار ولاړو چې ډیر په تیزۍ ستانه رخصت شو.